د کندوز د خلکو او سپورټ مسؤلینو له لوري د کورش د اتلانو ستاینه. د ملي لوبډلې د غېږنیونې په 12م پړاو کې چې د هیواد د 12 ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ په کابل کې ترسره شوه، د کندوز غېږنیونکي وتوانېدل چې په ډیرو بریاوو او د سرو زرو میډالونو په ګټلو سره په دې سیالیو کې لومړی مقام خپل کړي. د کندوز د ورزش مسؤلین وایي چې دغه لوبغاړي ښه چمتو شوي او کولی شي په بهرنیو سیالیو کې برخه واخلي. امیدوار هستیم کسایی که انتخاب شدن، کسایی که مقام گرفتن، کسانی که عضویت تیم ملی را به دست آوردن، در آینده های نزدیک با مسابقاتی که بیرون از کشور راهاندازی میشه از طرف ریاست عمومی کشور انشاءالله فرستاده خواهد شد. زمینی که در کندوز در کورش مساعد است به سطح افغانستان در هیچ ولایت نیست. کلپای خوب داریم، میمخانی خوب داریم، استادیوم خوب داریم. در خدمت کورشکارا و ورزشکارای ما شما میبینید چمن اسپینزر یگانه چمنی است که به سطح افغانستان تو چمنی نیست. زمینی ورزش، زمینی کورش برای جوانای کندوز خوب مساعد است. په همدې محل هغو ورزشکارانو چې په دغو سیالیو کې ګډون کړی و دوی د خپل ولایت د غېږنیونکو د استعداد او د دغو سیالیو جوړه شوې فضا خورا ښه وبلله او وی ویل دوی په دې بریالي شوي چې په دغو سیالیو کې لومړی مقام او د سرو زرو میډال خپل کړي. پهلوانای کندوز خوب دستاورد آوردن. ما از حکومت میخوایم زمینی بیشتر مصاحب کنه که تا از خارج هم مدال بیاره. پایان مده مردم است که اولادایشان در ورزش مانه تا ورزش زیاد ضامن صحت و سلامتی است. د غېږنیونې ملي سیالۍ هر کال د هیواد د بیلابیلو زونونو د ورزشکارانو ترمنځ په داسې حال کې ترسره کیږي چې سږکال د کندوز لوبډلې د 2 غېږنیونکو 2 ریفرانو او 1 روزونکي په ګډون په دې سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ.